سلام او مینا قدرمنو دوستانو د پیسو او د مال لالچ د انسان نه لار خطا کوي همدغه سي یو ډیر حیرانونکې خبر زمنګ لسترګو تیر شو وختل می چې یو ویډیو په جوړ کړو او تاسو سره شریک کړو یو کس په یو میاش کې دروي شودونه کړی دي او بیا د هغې نه وروسته ټولو ښځو ته طلاق ورکړی دی دوستانو دا پیښه د چین په لوی شوي ښار کې منځته راغلې ده د رپورټونو له مخې د چین په لوی شوي ښار کې د پرمختیایي کارونو له مخې خلکو ته د ځمکې په بدل کې تیار کورونه ورکول کیږي خو حیرانونکې دا ده چې په ښار کې خلک د کورونو ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې لارې لټوي او په بېلابېلو طریقو باندې غواړي چې دغه کورونه ترلاسه کړي او په ښار کې ډیر کورونه ولري د همدغه کورونو ترلاسه کولو لپاره د چین اوسیدونکي چې پین نومیږي هغه د ډېرې ځمکې ترلاسه کولو په خاطر ډیر ودونه وکړل او بیرته یې هغه ښځو ته طلاق ورکړو هغه په لالچ کې دومره مخکې لاړو چې دروي شودونه یې وکړل په شروع کې هغه د خپلې پخوانۍ ښځې سره واده وکړو هغې هم چې کله کور ترلاسه کړو نو 2 هفتې وروسته بیرته هغه خپله ښځه طلاقه کړه د هغې نه وروسته بیا خپلې خینې سره واده وکړو هغې هم 40 مربع متر ځمکه ترلاسه کړه او د هغې نه وروسته بیا د پین لالچ نور هم زیاتېدو او بیا یې 2 جینکو سره ودونه وکړل نور ځمکه هم ترلاسه کړه او بیرته یې هغوی ته هم طلاق ورکړو خو دا راز هغه وخت څرګند شو کله چې د دغې پروژې مشرانو ته معلومات وشول او هغوی څېړنه وکړه د څېړنې نه وروسته معلومه شوه چې 14 هغه کسان چې ځمکې ترلاسه کړي دي د ټولو ایډرس یو دی د دغه پروجیکټ مسؤلینو چې کله پولیسو ته خبر ورکړو نو پولیسو چاپه ووهله 11 کسان یې په ځای باندې ونیول او نور 2 کسان لا تر اوسه پټ دي چې د هغوی د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي دوستانو په چین کې دغسې پرمختیایي پروژې وخت نا وخت را پیدا کیږي خو خلک بیا د ډیرو مراحتو ترلاسه کولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي چې په څه طریقه باندې ډیر مراحت ترلاسه کړي نو همدغسې دا یو حیرانونکی خبر چې یو سړي 30 ښځو سره ودونه کړي وو قدرمنو دوستانو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي ډیره مننه